سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. سباندې شل سرحدي پولیس د فراه په پشتکو ولسوالۍ کې په یوه نښته کې ووژل شول. د پشتکو ولسوال عبدالحکیم وایي دغه نښته تېره شپه نږدې 2 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې یو شمېر طالبانو د سرحدي پولیسو پر یوې کنډک برید وکړ. د نوموړي په وینا په دې کنډک کې له 40 تر 50 پولیسانو شتون درلود، خو د پاتو نورو د برخلیک په اړه کره معلومات په لاس کې نشته. د افغانستان چین هوایي دهلیز نن سهار د ولسمشر غني له لوري پرانیستل شو او ورسره جوخت هغه هیواد ته د جلغوزو صادرول هم پیل شول. ښاغلي غني په دې مراسمو کې وویل چې په دې پرواز کې به شاوخوا 60 ټنه جلغوزي چین ته صادر شي. نوموړي همداراز د لړم 15مه د جلغوزو ملي ورځ په نامه ونوموله او زیاته کړه چې دغه ورځ به له دې وروسته هر کال لمانځل کیږي. ولسمشر غني وایي د افغان سولې په اړه په ملي کچه یو مشورتي بورډ جوړیږي. ښاغلي غني تېره ورځ د ویډیو کنفرانس له لارې د 14 ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلین سربیره له بېلابېلو اقشارو سره په خبرو کې وویل د یاد مشورتي بورډ موخه دا ده چې په دې بهیر کې به د ټولو ولایتونو استازي شامل وي، ځکه سوله ښکاره او په رڼا کې کیږي. د نوموړي په وینا کله چې د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره شي، همدا مشورتي بورډ به د مرکچي ټیم په جوړولو کې رول ولري او له دې بهیر سره به مرسته وکړي. د بغلان د مرکز په ډنډ غوري سیمه کې له 3 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د دغه ولایت امنیه قمندان وایي د ډنډ غوري سیمې یو شمېر کلي چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وو، په دې څو ورځنیو نښتو کې د هغوی لشتونه پاک شوي او د عملیات همداراز دوام لري. د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم ورسره مله دي. شپږ غیر مسؤل وسلوال په دایکنډي کې خپلې وسلې دولت ته وسپارلې. دوی چې تر دې مخکې په خدیر ولسوالۍ کې د 2 دښمنو ډلو وسلوال وو، تېره ورځ یې خپلې وسلې پر ځمکه کېښودې او سوله ییز ژوند ته یې مخه کړه. د دایکنډي والي زیاتوي یادو کسانو ژمنه وکړه چې تر دې وروسته به په هر صورت د قانون تابع واوسي. او په ننګرهار کې یو کس د لسګونه تومانچو د لیږد په تور د پولیسو له لوري ونیول شو. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه کس چې شام محمد نومیږي تېره ورځ د روداد ولسوالۍ په غازي امان الله خان ښارګوټي کې له 10 پاکستاني تومانچو او څه باندې 1000 مرمیو سره یو ځای نیول شوی دی. له دې سره سم د دغه ولایت په بهسود ولسوالۍ کې یو بل کس له څه باندې 50 کیلوګرامه چرس سره یو ځای نیول شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.